د افغان کډوالو د ستونزو په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د افغان حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکې میاشت جوړه شي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي او حالات ورته وموندل شي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوې چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتۍ د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې لاریونونه وشول. د کډوالو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې باید په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو پای ته د رسیدو پر لارو او د یوه داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وشي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوس په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.